بلا کسان په خپل خوښه باندې لګیا دي او د خپل خوښې املا لیکي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه ساجدشائق یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د شاهانو ورکړه لال او جواهر وي، د ادب د خاوندانو د زړه وینې. دغسې به وخت په وخت تاسو ته په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن لنډه خبره کوو په املا باندې. هسې خو په املا باندې ډېر بحثونه شوي دي، بلا کسان په خپل خوښه باندې لګیا دي او د خپل خوښې املا لیکي. او نن سبا هم ځینې کسان لګیا دي، هغې په دې املا باندې خپل لیکچرې ورکوي. هر څوک په خپل ځای باندې ښه کوشش کوي، خو د باړګلۍ چې کومه اجتماعي خبره شوې وه، کوم سیمینار شوی و، نو د هغې نه پس مونږ ګورو چې بلا کسان په خپل خوښه باندې لګیا دي او د خپل خوښې املا لیکي. ډېر بدلونونه پکې د خپله ځانه کړي دي. نو نن به زه د باړګلۍ مطابق او د هغې متعلق خبره وکړم. د هغې نه بار چې کومې مسلې پیدا شوي دي یا څه شوي دي په هغې کې به نه ځو. مونږ به صرف دا خبره په کوم کې چې نن سبا کتابونه لیکل کېږي او چاته په دې کې څه ګرانۍ وي، نو په هغې باندې به زه نن لږه شان خبره وکړم چې د باړګلۍ املا څنګه ده. لکه څنګه چې زیات خلک وایي چې په دې کې زیات تکلیف خلکو ته د دې یګانو دی، نو نورې مسلې به هم پکې کوو. خو نن د دې ډومبۍ برخه کې مونږ صرف په یګانو باندې خبره کوو او بیا چې په دې کې په منځ کې کومې خبرې د باړګلۍ نه پس هم راغلي دي، نو په هغې باندې به بیا وار په وار خبره کوو. نو د پښتو املا د باړګلۍ فیصلې په هغې کې د یګانو خبره، نو په هغې باندې خبره کوو چې دا ټول د یګانو یعنی د دې یې 15 شکلونه دي. تاسو ګورئ، تاسو ته ښکاري چې دا 15 شکلونه دي مونږ سره. دا 15 شکلونه بیا په لږو علاماتو د یو بل نه بیل دي او د دې استعمال بیل دی. لکه د مثال په توګه باندې دا یې ده، معروفه یې ورته وایي. بله دا مخصوصه یې ده، د دې لاندې څنګ په څنګ ټکي دي. د دې مخصوص یې لاندې چې کوم 2 ټاکي دي نو هغه لاندې باندې دي. او ورپسې بیا یا یې تانیث ته، یا یې تانیث یعنې دا لکېداره یې چې ورته وایي، او دا بله یا یې فعلي ده یعنې په کومه باندې چې حمزه دی، او دا بله یا یې تذکیر واحد ده. نو دا 15 یګانو باندې به خبره کوو. تاسو ته یوه خبره بله مخې ته راوړم او هغه دا په دې کې دا ما ابلیک وکړو د دې دپاره چې د تخیر دا نشان ما وکړو. نو د دې دا مطلب دی چې دا یې د کومې لاندې چې مونږ 2 ټاکي کوو څنګ په څنګ، نو دا 2 ټاکي که چېرې فرض که دې ته مونږ ونه کړو نو هم دا صحیح ده. خو دا مخصوصه یې چې دا د دې لاندې به دا 2 ټاکي لاندې باندې خامخا کوو. بله دا لکېداره یې ده چې لږه غوندې لکۍ ولکېږي، یعنې تانیث یې یعنې ښځینه یې هم ورته وایي، او دا فعلي یې، او دا یا یې تذکیر واحد یعنې د واحد مذکر دپاره. اوس په دې باندې لږه وړاندې نوره خبره کوو او هغه دا چې دا معروفه یې چې کله د 2 نورو ټکو ترمنځ راشي نو دا به دا شکل اختیاروي، یعنې 2 ټاکي به دې لاندې څنګ په څنګ لګي. دا مخصوصه یې چې کله د نورو 2 ټکو په منځ کې راځي نو د دې لاندې به دا ټاکي لاندې باندې لګي. دغسې دا یې د تانیث دا چېرې هم د 2 ټکو په منځ کې نه راځي، او دغسې یعنې اخره کې به راځي د ټکي، او دغسې یو دا یې چې دا فعلي یې نو دا به هم د ټکي په اخره کې راځي زیات تر، او دا یې په منځ کې هم راځي، دا یې تذکیر واحد او په اخره کې هم راځي.
خو چې دا هم په مینځ کې راځي نو دا به د دې شکل اختیاري نه دا ټاکي به ورته لګي. اگر چې په باړهګلې کې دا فیصله شوې وه چې دا هم چې کله د دوو نورو ټکو په منځ کې راځي نو دا به دا شکل اختیاروي، یعنې دا ټاکي به ورته لاندې باندې لګي. خو دغه خبره چې دا نو دا قابل غور ده، پکار دی چې په دې باندې خبره وشي. خو دغه مسلو کې نه ځو، مونږ صرف په دې باندې ساده خبره کوو. اوس د دې ټکي دا کومه معروفه یې چې دا نو د دې مثالونه داسې دي چې دا به په مونږه د دې مثالونه داسې ورکوو. لکه فرض کا مونږ وایو دی یا وایو کوي، لیکي، زی. نو ستاسو ګورئ که دې ته مونږه دا لاندې دوه ټاکي څنګ په څنګ وکړو که ونه کړو دا په دواړه حالته باندې ټیک ده. او د دې خبرې چې کومه کسانه نور هم تایید کوي نو هغه ډاکټر زبیرحسرت صاحب او ډاکټر hanifkhalil صاحب او ډاکټر yousafjuzab صاحب، دغه کسان چې دي نو دا بالکل د دې په حمایت کې دي زما سره. نو په دغه وجه باندې دې ته که دا ټاکي وشي له دې باندې بیا وروستو نور اوږده بحثونه کېږي، خو د هغې دا موقع نه ده ځکه چې دلته وخت مونږ سره ډېر لږ دی. دغسې زمونږ سره چې کومه دا دویمه یې ده مخصوصه یې چې ورته وایي نو دا صرف په پښتو کې ده، دا په نورو ژبو کې نشته دی د دې وجود. نو د دې استعمال به مونږ داسې کوو لکه فرض که اوس مونږ وایو دی او یا فرض کا د مونږه د مؤنث ټکي بیا هغه جمع استعمالو لکه جامع، یا وایو ونې، یا وایو خې. نو دا به مونږ په دې شکل باندې ځکه چې په باړهګلې کې کله هم د دې ټکي د دې د یو مخصوص وجود راته د دې غږ دپاره زمونږ سره تر دغه دمه پورې یو غږتوری نه و، یعنې حرف نه و. نو د دې وجود د دې لپاره جوړ دی چې د دې اواز به زیر نه اوږد او د دې یې نه به لنډ وي، د دې ترمنځ به اوازي. دغسې نو دا هماغسې دی، ونې زیر نه سیوا او د یې نه کم. بل زمونږ سره چې کومه د تانیث یې ده نو دا به هر هغه اسم دیته د اسم یې هم په تانیث کې دیته د اسم یې هم وایي. لکه اوس په پښتو کې کم ټکې مؤنث دی او اسم دی او په اخره کې یې راتلل دي نو هغه به دا یې وي. لکه اوس د مثال په توګه مونږ وایو جینۍ، یا بیا وایو چې کراچۍ، یا دغسې لکۍ. دغسې هر ټکي چې اخره کې دا یې راځي هغې کې به د تانیث دا یې راځي. بله دا فعلي یې ده، فعل کار ته وایي. نو فعلي یعنې دا به په کار کې استعمالیږي. اگر چې د فعلي یې او د تانیث ته یې اوازونه مکمل دا یو شانتي دي، په دې کې څه فرق نشته په اواز کې. د حرف دا شکل د دې لپاره جوړ کړی دی چې دا په اسم کې به راځي او دا به په فعل کې راځي، بس صرف د دغه فرق دپاره، نور اوازونه یو دي. لکه اوس فرض که مونږ وایو کوئ، یا وایو فرض که تاسو راغلی، یا لیکئ، یا مونږ وایو چې خیر دی تاسو لاړ شئ. په دې خبره کې په دې یې کې یوه خبره کومه چې
یو قسم لا د غلط العام حیثیت اختیار کړی دی زمونږ نن سبا هغه دا ده چې دې ته خلک د امر یې وایي او دا یو غلط العام جوړ شوی دی دا یاد ساتئ په باړهګلې کې چې کله فیصلې کېدي نو هم دې ته د فعل یې ویلې ده د امر یې نه ګوره فعل چې کوم دی نو دا یو دا کل دی او امر چې دی نو دا جز دی هغه څنګه داسې چې لکه اوس فرض کا فعل دی ففعل کې سوال هم راځي ففعل کې چې کوم دی نو اجازت هم راځي ففعل کې امر هم راځي نو په دغه وجه باندې که چیرې فرض که مونږ دې ته د امر یې ووایو نو په دې نورو حیثیتونو په دې نورو حالتونو کې به بیا دې ته څه نوم ورکوو نو دا یاد ساتئ دې ته فعل یې ویل پکار دی صرف د امر یې نه امر پکې په منځ کې د مثال په توګه زه ستاسو لنډ مثال در کوم لکه اوس مونږ چاته وایو مه لیکئ مه کوئ مه خورئ ټیک شو دا خو امر دی راشئ دا خو امر دی خو بیا په بل حالت کې هم استعمالیږي هلکه تاسو راغلی هلکه تاسو کله راغلی نو دا خو امر نه شو که نه او ما هغه یې ده خو امر خو نه شو که نه فعل شو راتلل شو دغسې په نورو خبرو کې لکه یا داسې نور مثالونه په مختلفو وختونو کې به که خیري هغې باندې بحث کوو د چا په ذهن کې څه نور سوالونه وي نو هغه تاسو موږ نه دغسې هم کولی شئ په کمنټس کې هم کولی شئ اوس دا یای تذکیر واحد ده نوم نه پته لګي چې د واحد مذکر دپاره به استعمالیږي د واحد مذکر دپاره لکه اوس مونږ وایو سړی واحد دی او مذکر هم دی دغسې زمرے واحد مذکر دی او بل ټکی چې کوم دی نو مونږ وایو لښتې وغیره خو هر هغه ټکی یا وایي زلمی چې هغه واحد می او مذکر می نو په هغې کې به دا یې استعمالیږي یاد ساتئ په املا کې نورې هم ډېرې خبرې دي ستاسو چې څه قسم څه سوالونه د املا په هکله هغه تاسو موږ نه وکړئ په هغې باندې به بیا نور پیریډونه واخلو خو یوه دا خبره یاد ساتئ چې په دې ټولو یګانو باندې د پیژنګلو په اسان پوهېدو دپاره ما په اول ځل باندې ما یوه جمله جوړه کړې وه چې کله د باړهګلې د املا رایج شوه نو ما په دغه دوران کې یو سوچ وکړو چې یاره داسې یوه جمله پکار ده چې په هغې کې دا 15 واړه یګانې اگر چې زما نه پس بیا نورو خلکو ډېرې ډېرې جوړې کړې خو اولنۍ ما جوړه کړې وه او هغه دا وه چې دا تاسو ته زه په دې بورډ باندې ولیکم نو تاسو ته به هم په دې د یې په دې شکلونو په پوهېدلو کې او د دې په استعمال کې اساني راشي هغه جمله چې کومه ده لنډه جمله ده او دا ټولې یګانې پکې دي هغه دا ده چې تاسو ګورئ وګورئ دې کې وګورئ تاسو فعلي یې پکې راله وګورئ زمرے په هوسۍحملې کوي تاسو ته دا پکې فعلي یې راله یا یې فعلي دا پکې یا یې تذکیر واحد راغی او هوسۍ کې چې کوم دی نو دا د یا یې تانیث په دې حملې کې یا یې مخصوص راغی او یا یې معروفه یې چې کومه ده یا یې معروف نو هغه په کوي ټکي کې راغی وګورئ زمرې په هوسۍحملې کوي په دې کې 15 واړه یګانې رالې نو دې نه تاسو ډېر په اسانه باندې یادولی شئ د املا په هکله باندې که نور د چا داسې څه قسم اگر چې مسلې پکې ډېرې دي دا زمونږ نن په املا باندې اولنی پیریډ دی اولنی مختصر لیکچر دی او د آینده لپاره به که خیر په دې باندې نورې دا په یو پیریډ کې د ختمېدو خبره نه ده
نو دا به وخت په وخت به که خیري په دې باندې خبره کوو دا سلسله به په املا باندې او دغسې په نورو څیزونو باندې روانئ او ستاسو ډېره زیاته مننه که څه تپوس مپوس تاسو وي نو تاسو موږ نه په کمنټس کې دا تپوس کولی شئ ستاسو د سوالونو مطابق د ادب هره موضوع باندې ستاسو د سوالونو مطابق به که خیري تاسو له جوابونه درکړی کېږي ډېره زیاته مننه والسلام